را سره شریک کړي. ستاسو د لاسونو پړقه دا کومه پړقه چې ده نو دا د هغه د شان سره نه ښایي، ښایسته پړقه پکار ده. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات بښونکی او مهربانه دی. ډېره مننه د شیرګړ پښتو ادبي ټولنې د مدثر جهان، د ابراهیم تاج، د حسین احمد صادق صاحب چې دومره ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی. موږ یې پکې بلنه راکړه. ډېر زیات ملګري ناست دي، په خبرو به وخت ضایع شي. څه په ښکلې بهانه کې متفق شو، څه په ښکلې بهانه کې متفق شو، ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو. دا میرونه دي د یو بل سره ورانو، دا چې نن مې جنازه کې متفق شو. دا میرونه دي د یو بل سره ورانو، دا چې نن مې جنازه کې متفق شو. ټولو مخ قبلې ته کړې دي پراته دي، پښتانه په هدیره کې متفق شو. ټولو مخ قبلې ته کړې دي پراته دي، پښتانه په هدیره کې متفق شو. ضرور سر کې به ودیږي لیوني ته، مشران پې په جرګه کې متفق شو. او تخبر علی جانانا د سپرلی ځان سره راوړه، زما د سپینو لیچو له بنګړي ځان سره راوړه. او زما باڼه د وخت لږو وښلي دي، روغ نه دي چې دا دلې راځې نو سپېلني ځان سره راوړه. چې څوک مو په رڼا پسې لېږلي وو یارانو، دې ښار ته خو تیاره هغه سړي ځان سره راوړه. چې څوک مو په رڼا پسې لېږلي وو یارانو، دې ښار ته خو تیاره هغه سړي ځان سره راوړه. د تورو تمبو شاته شپو بلها رنګونه راوړل، د ډېرو زنځیرونو ازادي ځان سره راوړه. د تورو تمبو شاته شپو بلها رنګونه راوړل، د ډېرو زنځیرونو ازادي ځان سره راوړه. د خلکو وسې ایښي وو لاسونه په غوږونو، زما د چغو څومره خاموشي ځان سره راوړه. د خلکو وسې ایښي وو لاسونه په غوږونو، زما د چغو څومره خاموشي ځان سره راوړه. د ښار اوبه پیکه دي چې راځې نو خپله جزله، اوبه د خپل کچه کور د منګي ځان سره راوړه. د ښار اوبه پیکه دي چې راځې نو خپله جزله، اوبه د خپل کچه کور د منګي ځان سره راوړه. چې مې رهې رهې څادر له راځي، چې مې رهې رهې څادر له راځي، نه دې راځي اوس چې زما په مرګ اختر له راځي، نه دې راځي رڼا د امن که راوړلي شي نو ډېره ښه ده. دا ورته ووایه که شر له راځي، نه دې راځي. اوس چې د مشر انتخاب کېږي په کلو ګرځي، اوس که زمونږ مات شوي ور له راځي، نه دې راځي. اوس چې د مشر انتخاب کېږي په کلو ګرځي، اوس که زمونږ مات شوي ور له راځي، نه دې راځي. اوس هغه ځای کې د چینار په ځای کې کر ولاړ دی، که څوک ګودر ته مازدیګر له راځي، نه دې راځي. اوس پکې خلک د بارودو سره لوبې کوي، که پېښور ته څوک چکر له راځي، نه دې راځي. او خلک د کاڼو دی اجده په چا زړه دسېږي، که سویلې د شونډو سر له راځي، نه دې راځي. او ملک امجد مراد روډ ناست دی، هغوی ته دغه شعرونه ډالۍ وي چې په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي، ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي. یا خدایه د خانانو محلونه دې آباد وي، زمونږ په دروازو کې تې رڼا غوندې راځي. چشمان یې دواړه سره وي د پښتون په درد او غم، د شپې راله په خوب کې یو بابا غوندې راځي. ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته وربل دی، دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي. ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته وربل دی، دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي. عاجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي، په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي. د کسانو فرمایش دی که نه، دوکان ته به زه مخته ووایم. عاجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي، په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي. زه چې زلمی وم
او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه په کټ کې راسره کښېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه ویې نه زموږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې جمع شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوي هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړونې شانواز راته او دا یې ویل خان و مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې دې کړم